عثمان خیالي صاحب تاسو خپل اظهار وکړئ. ډېره زیاته مننه او مهرباني چې په دې دومره غټ د دې غمو سره یو لکه ما ته هم دعوت را کړی دی، خو زه به د اتفاق په باره کې ستاسو سره یو څو شعرونه ووایم چې د هر غلام سره هم داسې کېږي، د تس نس قام سره هم داسې کېږي، یا سنګسارېږي یا په دارې خېجایي، د نر بدنام سره هم داسې کېږي، او رندان یو بل ته پلتو وهي، د خالي جام سره هم داسې کېږي، او رڼا ترې لاړه شي تیارې پرې راشي، تل د ماښام سره هم داسې کېږي، د فلسطین د درد نه خبرېدو ځکه د شام سره هم داسې کېږي، او د خال نه شاته او د لال نه مخکې مدام د لام سره هم داسې کېږي، او عثمان خیالي چې بې غیرته شي قوم نو د صدام سره هم داسې کېږي. زما د دې